بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ به دلته په خارج کې 6 رکعاته تراویح کولې. اوس بعضې کسان داسې دي چې هغه موږ ته وایي چې 6 رکعاته سنت نه دي، 8 رکعاته سنت دي، 8 کوئ. نو آیا موږ بعضې ملګري اوس هغه 8 شروع کړي دي، اوس بیا د روژې میاشت را روانه ده، که په دې باره کې ته موږ ته څه وضاحت راکړي؟ محترمینو، ستاسو څخه موږ دا هیله کوو چې په دا جواب کې زموږ سره در اخره مل سي او تاسو په اخر کې خپله پوه سئ چې تراویح 6 رکعاته کول پکار دي او که 8 رکعاته. د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین څخه در اوسه پورې ائمه مجتهدین، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، فقهای کرام در اوسه چې څونه تېر سوي دي ټوله پر متفقون علیه 6 رکعاته تراویح په تواتر سره کولې را روانو. دغه حرمین شریفین د مسلمانانو د اجتماع مرکز دی. دلته 6 رکعاته تراویح در هغه وخت څخه در اوسه دا کېږي او را روان. دا ګمان نسي کېدلی چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د هغه صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرې خلاف ورزي وکړي، د هغو د فیصلې خلاف ورزي وکړي، یا د سنتو خلاف یو عمل وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه شخصیت و چې پر مځکه به فیصله وکړه، الله به د ده د فیصلې مطابق قرآن نازله کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمانی که چیرې زما بعد نبی راکلی نو عمر فاروق به ولی چې چا به د نبی فیصله نه منله، نبی عمر فاروق رضی الله عنه به سر ورکلم. مشهوره واقعه ده چې یو یهودي، یو برینام مسلمان، یو مقدمه ولا نبی علیه السلام نبی علیه السلام د یهودي په حق فیصله وکړه. هغه برینام چې بظاهره مسلمان و، هغه ویل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کافرانو باره کې سخت دي چې درځي کېدی چې هغه زما په باره کې فیصله وکړي. نو چې کله رالی یهودي ورته وویله چې ستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په حق فیصله وکړه، خدای وزاري تعالی رالی حضرت عمر رضی الله عنه کور ته ځي، د هغه ځای ستور راوړي، د هغه برینام مسلمان سر ورکلموي چې څوک زما د محبوب پیغمبر فیصله نه مني، د هغه په حق زما فیصله ده. نو داسې عاشقان رسول او داسې د نبی پر فیصله باندې مین هغه د نبی د سنتو خلاف عمل کولی شي؟ هېڅکله یې نشي کولی. محترمینو، نو تاسو راسئ د هغو په زندګي کې وګورو چې هغو 2 رکعاته تراویح کول. علامه مفتی محمد یوسف لیدانوي شهید رحمه الله په خپل کتاب اختلاف امت صراط مستقیم په هغه کې لیکي چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام دی په مداومت سره په تراویح په جمع سره نه دی ورکړي، په دا اندېشه سره چې هسې نه پر دې باندې فرض شي، خو کله کله په جمع سره ورکړي دي. یو روایت د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د منقوله دی چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام شپه راغلې 8 رکعاته او وتره په جمع سره ورکړه. دا حدیث په مجموع الزوائد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 102 کې راغلی. خو په دا کې یو راوی د عیسی بن جاریه چې هغه متفرد دی، اهل حدیث په نسبت باندې هغه ضعیف او مجروح دی. د جرح او تعدیل امام یحیی بن معین رحمه الله د هغه باره کې فرمایي لیس بذلک چې هغه قوي نو، او فرمایي چې عنده مناکر چې د هغه سره ډېر متعدد منکر روایتونه وله. امام ابو داود او امام نسائی رحمهم الله هغه ته منکر الحدیث ویل دي، امام نسائی رحمه الله هغه ته متروک ویل دي، ساجي او عاقلی و هغه ته هغه په ضعفانو کې ذکر کړی دي. په ضعفا کې ابن عدی فرمایي چې د هغه حدیثونه محفوظه نه وله. تهذیب و تعذیب جلد نمبر 8 صفحه نمبر 200 او میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحه نمبر 311. خلاصه د خبرې دا ده چې دغه راوي په دې روایت کې متفرد دی او ضعیف دی او روایت منکر دی، او دغه روایت صرف د یوې شپې د واقعې ذکر دی. یوه شپه واقعه په دې کې مذکوره ده. نو دا احتمال هم کېدلی شي چې نبی علیه السلام د 8 رکعاتو څخه مخکې یا د 8 رکعاتو څخه بعد کې تنها یوازې نور رکعتونه هم کړي، لکه د حضرت انس رضی الله عنه په روایت کې چې مذکوره ده. دویم روایت د ابن ابي شیبه چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 6 رکعاته تراویح او وتر کوله. د دې په سند کې ابراهیم بن عثمان راوی کمزور دی، خو دا روایت د سند په لحاظ سره کمزور دی، لیکن دغه کمزوري د مخه د حضرت عمر رضی الله عنه د زمانې سره د امت تعامل په 6 رکعاته باندې د دغه حدیث مطابق را روان دی.
د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې تراویح باقاعده په جمع سره نه کېدلې، تنها یوازې په کورونو کې یا به یو ټولي په جمع سره کولې. خو د ټولو څه د مخه حضرت عمر رضی الله عنه د یو امام په جمع سره دا ټول مسلمانان را جمع کړه. صحیح البخاري جلد نمبر اول صفحه نمبر 299. او د خلافت فاروقی په دویم کال 14 هجری کې دا واقعه رااله. تاریخ الخلفاء صفحه نمبر 111، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 109 چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بشل رکعات تراویح حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه شرکات تراویح ورکول. ډیر صحابه موجوده ول، انصار مهاجرین دا ټول موجوده ول، اچا هم د دې څخه انکار نه وکي، ټول شل رکعات تراویح کول. چې ابن عباس رضی الله عنه دا روایت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 6 رکعات تراویح او وتر کوله. په مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 225. هغه چې کم راوی کمزوري دي نو هغه خو بعد کې راغلي دي په دا حدیث باندې دا کمزوري د مخه د صحابه او د مسلمانانو په تعامل سره عمل موجود دي چې 6 رکعات تراویح کوله. حضرت خلفای راشدین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې ان ابي بن كعب رضی الله عنه ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه امر ابي بن كعب رضی الله عنه ان يصلي بالليل في رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فصلى بهم 20 ركعة. چې حضرت ابي بن كعب رضی الله عنه 6 رکعات تراویح ورکړه. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې په جمع سره لمونځ ورکړه نو د 6 رکعات تراویح ورکړه. او عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام. حضرت سعید بن زید فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې صحابه کرام په جمع سره 6 رکعات تراویح او وتر کوله. 6 رکعات تراویح به کوله. او دا غرنګه وروا مالک بن داس حدیث کوم دی سنن الکبرى للبحقی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 414 6 رکعات تراویح په جمع سره کوله. وروا مالک من طریق یزید بن خصیفه عن السائب بن یزید 20 رکعه. امام مالک رحمه الله د یزید بن خصیفه په طریق سره د سعید بن یزید روایت نقل کړی دی چې په عهد فاروقی کې 6 رکعات تراویح کړي. فتح باری لابن حجر جلد نمبر 4 صفحه نمبر 321. قال محمد بن كعب القرزي كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 20 ركعة. حضرت محمد بن كعب القرزي جلیل القدر تابعی فرمایي چې خلکو د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې 6 رکعات تراویح کوله. او دا غرنګ يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان ب23 ركعة. موطا امام مالک صفحه نمبر 98. یزید بن رومان وایي چې خلکو صحابه او تابعین دا ټول حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې 23 رکعاتونه کوله، 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر. عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة. يحيى بن سعيد فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سید حکم ورکړي چې 6 رکعات تراویح ورکړه. مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 223. دا غرنګ د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه حدیث سو 6 رکعات تراویح کړي. د حضرت علي رضی الله عنه په زمانه کې حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جدي عن علي رضي الله عنه انه امر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان ان يصلي بهم 20 ركعة يسلم في كل ركعتين ويراوح ما بين كل 4 ركعات فيرجع ذو الحاجة ويتوزع الرجل وأن يوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف. مسند الامام زید صفحه نمبر 135 6 رکعات تراویح به ورکول. عن ابي الحسناء ان علي رضي الله عنه امر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة. حضرت ابو الحسناء روایت چې حضرت علي رضی الله عنه شاته حکم ورکړي چې خلکو ته فروجه کې 6 رکعات تراویح ورکوا. مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 223 حدیث نمبر 1923. او دا غرنګ د نور صحابه سره د ډیر سره
د تابعین څخه دغه راغلي چې اوس درته شمارل وغواړم غنټې به پر تېر شي. لکه حضرت زید بن وهب فرمایي کان ابن مسعود يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف عليه الليل قال الاعمش كان يصلي 20 ركعه ويوتر بثلاث. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پر رژه مبارک کې وایي موږ ته تراویح راکولې. او د حدیث راوی امام عمش فرمایي چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 6 رکعات تراویح او وتر راکول. او دا غرنګه حسن بصری د حضرت عبدالعزیز بن رفیع سره روایت کې کان ابي بن كعب رضی الله عنه يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 ركعه ويوتر بثلاث. حضرت ابي بن كعب رضی الله عنه د روزه مبارکه کې 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر ورکول. مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 243. حضرت عطاء بن ابي رباح دا جلیل القدر تابع دي 200 صحابه کرام زیارت کړی دي. تهذیب التهذیب لابن حجر جلد نمبر 4 صفحه نمبر 408 هغه فرمایي چې ادرکت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر چې ما خلک ولیدل چې هغه صحابه تابعین ول چې 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر به کوله. حضرت ابراهیم نخعی رحمت الله فرمایي دا د اهل کوفه مشهوره ناموره مفتی و امام شعبی رحم الله فرمایي چې ما د سغټ عالم نو لیدل. تهذیب التهذیب لابن حجر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 1 چې هغه فرمایي ان الناس كانوا يصلون 5 تراويحات في رمضان چې خلکو پروژه کې 15 تراویح یعنی 6 رکعات کوله. محترمینو چې دا اوس درته شمارل وغواړو شمارل نو دغه صحابه او دغه تابعین د هغه وخت سره په اجماع سره دغه تراویح را روان دي 6 رکعات او دغه حد ابي بن كعب رضی الله عنه چې کوم حدیث دی د دې مبارک ابن تیمیه رحمه الله چې سلفیان الحدیث اکثره د اقوال را اخی په فتاوی ابن تیمیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 112 کې لیکي چې دا حدیث صحیح دی چې صحیح منی چې دا خبره ثابته ده چې ابي بن كعب خلکو ته 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر ورکوله. او په دې باندې د اکثره علما اجماع ده چې 6 رکعات تراویح سنت دي ځکه ابي بن كعب چې کله 6 رکعات تراویح ورکوله مهاجر او انصار صحابه په مخ ورکړي دي هیڅ هم په دې باندې انکار نه دي کړی. نو محترمینو 6 رکعات تراویح کول پکار دي. دا اوس بعض کسان چې کم د سہولت پسند کسان دي چې دغه د ترمیم لرګي په دین په راخص دي. محترمینو د دې خبرې ته ډیره توجه نه ده کول پکار. د زموږ چې کم صحابه او زموږ تابعین ائمه مجتهدین چې هغه دروسه په حرمین شریفین کې 6 رکعات تراویح روان دي او دی وساتره رکعات 6 وکعات او دولس په خپل پکې راځي. نو چې داته کې چې د قیامت ورځ الله پښتنه سو کړی چې دا دونه علما کرام او فقها او ائمه مجتهدین صحابه کرام چې د جنت زیره پر دنیا پر سی ولا هغه پر 6 رکعات ټول صحابه را جمع کړه. تی ولې د اختلاف راځي تی ولې د مسلمانانو په ذهنونو کې شک او شبهات او اختلاف ورچولې نو بیا به څه جواب ورکوي. والسلام.